سلامونه حولیکې هیله هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې به تاسو معلومات ولرئ چې پاکستان او ایران غواړي چې د افغانستان په معدنیاتو کې پانګونه وکړي. دغه پانګونې لپاره د افغانستان د اوسني حاکمې ډلې د معدن او پټرولیم وزیر هم ایران ته تللی دی تر څو هلته خبرې اترې وکړي او د ایران پانګوال دې دپاره جذب کړي تر څو په افغانستان کې په دغه معدني چارو کې د دوی پانګونه شروع شي. په ورته وخت کې پاکستان هم ویلي چې موږ هم د افغانستان په معدنیاتو کې پانګونه کوو. نن په دغه موضوع باندې خبرې کوو چې د پاکستان او ایران پانګونې د ایران او پاکستان شتمني او دغه په افغانستان په معدنیاتو کې د دوی پانګونه شر دی که خیر دی که شر دی. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوم خو تر اضافي خبرې تیرې شو. ګوره تر هر څه وړاندې اول کې موږ باید د معدنیاتو پانګونې چې دي دا باید داسې اسانه او ډېر ساده ونه بلو، ځکه چې په معدنیاتو کې چې کوم پانګونې کېږي دا ټول سیاسي پانګونې دي. دا داسې نه دی چې یو تجار راسي او بس زه ځم هلته طلا راباسم او دا موضوع ختمه ده. نه، د دې هر تجار د هر پانګوال تر شا چې دی هلته یو لوی هیواد پروت دی او د هغه هیواد سیاستونه دلته په افغانستان کې پلي کېږي. داسې نه دی چې مثلا یو چینایي راځي دلته په مساینه کې پانګونه کوي او چین به په دې باندې موضوع باندې خبر نه اوسي، او که هغه پاکستاني راځي پاکستان به په دې موضوع باندې خبر نه اوسي او پاکستان به هېڅ غوښتنې ونه لري. که هغه ایران راځي که دغه هر هېواد راځي. نو اوس دلته خبره چې دلته برته سیاسي کېږي، موږ باید دې ته پوه شو چې که دغه پټرول د معدنیاتو کې موږ د ایران پانګونې رابلو، ایرانیان موږ څخه څه غوښتنې لري؟ ایرانیان وګوره په ټول د تاریخ کې ایرانیان موږ دپاره خطونه درلودل، دوی لیکې درلودل، دوی لکه بله ورځ کې د بهرني چارو وزیر په ډېر بېشرمانه ډول باندې وایي موږ په افغانستان کې موږ سترې کرښې لرو په افغانستان کې چې هغه حالت تشیع دی، موږ فارسي ژبه ده، موږ دپاره دا دی موږ سترې کرښې لرو او دا سترې کرښې موږ دپاره ډېر ضروري دی. او افغانستان دا ډېر بېشرمانه خبرې دي چې د یو بهرني چارو وزیر راځي په نړیوال میډیا کې دا خبرې کوي چې زه سره خطونه افغانستان دپاره کاږم، که افغانستان ما سره دا کوي زه تر دې خطونه نه تېرېږم، سترې کرښې دي. نو اوس افغانستان که راځي د ایراني پانګوال خپل په صنعتي سیستمو کې راوړي او خپل په معدنیاتو کې راوړي، دا یو سیاسي پانګونه ده او د سیاسي پانګونې تر شا باندې بیا ایران خپل غوښتنې لري. که سبا ورځ کې دغه معدنیات هلته حرکت راځي، په حرکت راله بیا په هغسې حالت کې عین کار چې چینایانو کړی دی دغسې حالت به ایرانیان هم مشترکوي. ایرانیان څه وایي؟ ایرانیان وایي چې وروره دا فلاني معدن زما او دا معدن ستا زه به تا ته یو څو میلیون ډالره داسې هم درکړم، هغه ستا شرایط به زه پوره کړم، خو چې شرایط مې پوره کړه بیا به 20 کاله موږ به د ایران دپاره ځغلو چې ایران راسه ته پانګونه وکړه. په حاصل کې ایران سره همدا اوس د دوی ظرفیت نشته، دا چې بیخي د دوی سره خپل سره صنعتونه او معدنیات او هر څه شته، دوی خپل نشي پوره کولی. همدا اوس ایران ته په کوم موضوع کې ما سره پانګونه کوي؟ ښه دا دې پانګونه وکړي، دا په کوم مارکیټ کې ته خرڅوي؟ ته تر اوسه پورې خپل د تولیدات دپاره ته په نړیواله سطح باندې مارکیټ نه لري، ته په تحریمي د هرې برخې په هر لوري باندې ته بندیز لري. ته په کوم برخې کې ته غواړې چې ما ته ښه وکړي؟ اوس که پر روسیې حساب کړو، که روسیې باندې بندیزونه هم شته، روسیې دومره ظرفیت لري چې هغه څه پیسې چې دي هغه ټوله هلته استعمال کړي. مګر موږ سره که ایران ته راځو، ایران سره دومره ظرفیت نشته، ایران دا اوس خپل معدنیات نشي ایستلی. نو دغسې برخو کې موږ باید یو څه علمي منطقي فکر وکړو چې یو هیواد ته نه ځو، راځو په یو عام سړي باندې خبرې کوو. یو هم سړی دی چې خپل د ماښام ډوډۍ نه لري، موږ هغه ته د مجلسونو لافق وایو چې په مجلسو کې راځي لافې وایي چې یاره فلانکي سره ولاړم نن مې بحث وکړئ. لکه څو وخته و په فیسبوکو کې چې یو ځوان به په یو کس سره لیدلی وای، یو مشر سره یا د ولسي جرګې استازي وای یا وزیران وای یا وکیلان وای، د دوی سره چې ناست وای بیا دوی به په فیسبوک کې دا هڅوله چې یاره نن ولاړم د فلانکي صاحب سره د منطقي په حالاتو باندې مې خبرې وکړې، هغه هم یو حق سره برابر شوی وي. نو اوس هم که راسو موږ دغه پرتله د ایران سره وکړو چې دته دا اوس فرصت نشته چې خپل معدنیات په نړۍ کې داسې کړي او دی راځي ما ته دا خبره کوي، دا منطق نه مني.
لکه هماغه د حکس موضوع ده چې هغه ما د منطقي په حالاتو باندې دې سره خبرې وکړه هغه سړي د منطقي په حالاتو باندې هیڅ تړلی نه دی خپل معلومات نه لري تاسو سره دې څه تبادلات وکړي که ایران هم همداسې یاد کړو ایران هم همدغه دی چې دی د منطقي سره هیڅ تړلی نه دی او دی به تاسو سره څه کومک وکړي او که بل لوري ته بیا پاکستان ته راسو پاکستان هم په دغه سرنوشت باندې اخته دی پاکستان هم دا اوس په بلوچستان کې دوی خپل معدنیات نشي ایستلی په پښتونستان منطقو کې دی نشي ایستلی په پنجاب کې دوی نشي ایستلی دوی د چینایانو څخه مرستې غواړي دوی مثلا د نورو هیوادونو څخه مرستې غواړي وخت چې دوی خپل نشي کولی چې خپل ځان ته یو څه وکړي نو ستا دپاره به دوی څه وکړي یو ور خو ته ووایه ورته ته وروره ته دومره ظرفیت پیدا کړي چې حواله کې ته ځان جوړ کړي بیا پسې به راس ما جوړ کړي ته خپل د جوړولو ظرفیت تا کې نشته ته به ما څه جوړ کړي نو چې دغه سره د خپل جوړېدو ظرفیت نشته او ته امیدواره یې چې ته راسې تا په پښو ودرېږي دا ګوره دا کار امکانات یې ډېر محدود دي په دویمه برخه کې ګوره ایران څه شی غواړي ایران دلته بعضې کلتوري فشارونه سیاسي فشارونه او مذهبي فشارونه دا خو به در باندې راوړي دا خو به اول مسلې کې مې تاسو ته وویله په دویم موضوع کې دوی د هرات اوبه د فراه اوبه د هلمند اوبه دغه د اوبو دپاره دوی هر څه لارې اوسي دوی یو لاره جوړوي چې د هرات او د فراه او د هلمند چې کوم اوبه دي دغه اوبو دپاره یو زمینه برابر سي چې د فشار حاله اوسي چې پر افغانستان باندې راسي او د دې اوبو څخه موږ به استفاده وکړو لکه څنګه چې دا مسحینا کې شل کاله د چین تر کنټرول لاندې ناست دی نه یې سوای چې بل چاته په هیلان یې ورکړو نه یې سوای چې بل چاته یې ورکړو ځکه چې داسې یې ورکړي دي چې هر څه وسي او ناامنیان یې هم خپل جوړوي چې ناامني یې جوړه کړه وایي چې یاره دلته خو ناامني ده دلته انفجار وسو دلته ټک وسو دلته ټوک وسو دا د شل کاله پر داسې اړولي دي همدغه کار د ایران هم درسره کوي د ایران ګټې چې خوندي نه اوسي د ایران داسې نه اوسي ایران په هیڅ ډول باندې دې دپاره ضرورت نه لري چې دی راسي د افغانستان په معدنیات کې پانګونه وکړي ایران چې پانګونه کوي همدغه دلیل دپاره پانګونه کوي چې دی راسي سبا ورځ کې د فشار حالې پر افغانستان باندې جوړ کړي چې بیا هغه فشار حالې بیا د مذهبي چارو دپاره ګټه ترې واخلي د کلتوري چارو دپاره ژبني چارو دپاره سیاسي چارو دپاره او همدا ډول د زراعتي او د اوبو او د معدني چارو دپاره په دې هر برخه کې دوی غواړي چې د فشار یو حاله جوړه کړي پر افغانستان باندې بل هیڅ دلیل د ایران سره زه نه وینم چې دوی په دغه برخه کې راسي د افغانستان دپاره دې پانګونې وکړي دا و د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسي تر بیا هم په الله سپارم چې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه